بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو برو جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره رو جوړ خوشاله او آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما محترمو، دا وظیفه د سوره کوثر وظیفه ده. سوره کوثر ورکوټې شان صورت ده. تقریبا هر یو مسلمان ته دغه صورت مبارکه په یاد باندې ورزي، او ماشومان او زنانو ته هم دا صورت مبارکه یاد وي. نو عزتمندو، ډیر ورکوټه او مختصر ترین صورت مبارکه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. زما محترمو، په ظاهره خدا ورکوټي صورت ښکاریږي، مګر د دې چې څومره فضایل دي، د دې چې څومره برکات دي، د دې چې څومره فائدې دي، نو زما عزتمندو هغه د بیانولو محتاج نه دي او نه هغه په بیان کې راځي. ځکه چې د الله رب العزت د کلام یو سړی څومره فضایل بیانوي نو سړی به ختم شي، لیکن د الله رب العزت د کلام پاک چې څومره فضایل او برکات دي هغه به ختم نشي. بهر حال زما محترمو، که څوک ډیر زیات غم ځپلی وي او څوک ډیر زیات پریشان وي د غربت د وجې نه، د تنګ دستۍ د وجې نه، د پریشانۍ د وجې نه، که څوک دا غواړي چې زما پریشانی دي ختم شي، زما تکلیف او مصیبت ته ختم شي، پریشانۍ ځپلیم، تنګ دستۍ ځپلیم، دا رنګ غریبۍ ځپلیم او ډیر زیات پریشان یم، او زه غواړم چې الله جل شانه ماته حلال او مال او دولت راکړي، او د حلال او مال او دولت راته دومره راکړي او زه په دې سره د نور خلکو مدد هم وکم. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې زما د چینل وزټ کړی و، دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ الی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کول شي. عزتمندو، کچره تاسو د سوره کوثر د وظیفه د عمل کول غواړي او تاسو دا غواړي چې الله رب العزت ماته بے پناه مال او دولت د حلال او را نصیب کړي، نو زما محترمو دا وظیفه دا ویډیو تاسو اخره پر وګورئ او سکپ کوئ. ما زما محترمو، کله چې هم د الله رب العزت نه د مال او دولت سوال کوي، نو د حلال او مال او دولت سوال کوي. او دویم نیت پدې کې زما عزتمندو دا کوي چې د الله رب العزت د مخلوق سره به مدد هم کوم، د الله رب العزت د مخلوق سره د همدردۍ نیت پدې کې ضرور کوي. او دا زه تاسو ته ګارانټي سره زما عزتمندو دا خبره کوم چې الله رب العزت به ضرور تاسو ته مال او دولت درکړي. کدا دوه خبره تاسو یاد وساتلې، یو دا چې د الله رب العزت مخلوق سره، خصوصا انسان سره، خصوصا بیا مسلمان سره همدردی کول، چې د نیت دا جذبه تاسو په زړه کې موجود وي. دویم زما عزتمندو، د حلال سوال کوي. بهر حال زما عزتمندو، که څوک دا غواړي چې الله رب العزت د ماته د حلال او مال او دولت راکړي، نو زما محترمو د دې عمل او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم.
دغه طریقه دا ده چې د لونګو درې دانې به تاسو راواخلئ او پاغه باندې به د سوره کوثر د وظیفه کوي، یعنی سوره کوثر د سورته مبارکه به تاسو لولئ او پاغه باندې به شف کوي. زما محترم دا عمل او دا وظیفه به تاسو صرف او صرف 3 ورځې کوي. بس په کوم ورځ باندې چې تاسو دا عمل او دا وظیفه شروع کو او زما محترم کله چې مدا شروع کو نو بیا په مخه باندې 3 ورځې تاسو دا عمل کوي. کله چې زما عزتمند تاسو دا وظیفه وکي هم د دې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت تاسو کروڑپتیان جوړ کی او دومره مال او دولت به کریم رب در کی چې تاسو به سنبالول هم نشي او تاسو به زما عزتمند په حساب کتاب باندې نه پويږي چې څومره مال دی را سره او څومره تجارت شوه دی او څومره ګټه مې کړې ده، نو دا ټول پټوله به زما عزتمند د دې سورته مبارکه برکات وي. زما عزتمندو راځم طریقې کار طرف له مکمل طریقې کار زتا سوتا ذکر کوم ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما ځکه زما محترم او کچری تاسو سکپ کوئ نو بیا په طریقه باندې نه پیږي بیا وای چې زمونږ وظیفه کارونه کو. زما محترم د لمنګو 3 دانې به تاسو راواخلئ پاغه کې یو دانه به تاسو داغې نه را جدا کوي راوا بخلئ او پاغه باندې به تاسو د سوره کوثر د وظیفه په تاسو کوي شوف کوي به زما عزتمندو اول به تاسو او 10 شردا مو کوي. کله چې مو 10 شردا موکړه نو بیا به 21 مرتبه یو شپره به تاسو درود شریف وای چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي هغه وای. د دې نه پس به زما محترمو 721 مرتبه او سوا یو شپره به تاسو سورۃ الکوثر سره د بسم الله نه بار بار وایي. بیا به د دې نه پس 21 مرتبه یو شپره به تاسو درود شریف وایي او بیا د لونګو دغه یو دانه باندې به تاسو ورشوف کوي. دا رنګ زما عزتمندو دغه دانه به تاسو بیا ځان سره سنباله کوي. په 2 مرز باندې بیا تاسو به دویمه د لونګو دانه را واخلئ 21 مرتبه درود شریف په تاسو ولولئ. دا غینه پس به بیا 721 مرتبه سوره کوثر او بیا اخره کې 21 مرتبه به تاسو درود شریف ولولئ او په دغه دویمه دانه باندې به شوف کوي او هغه هم سنباله کوي. په 3 مرز باندې زما عزتمندو بیا به 3مه دانه را واخلئ 21 مرتبه یو شپره به درود شریف وایي 721 مرتبه او سوا یو شپره به تاسو سوره کوثر ولولئ او 21 مرتبه یو شپره به تاسو بیا درود شریف وایي په دغه دانه باندې بیا تاسو شوف کوي. و زما عزتمندو د 3 واړه دانو باندې تاسو د سوره کوثر د مجرب وظیفه شوف کړل نو زما محترم دغه دانو سره بوس تاسو کوي. سو زما محترم کچری چا سره بټوي بټوا ولوي یا بټوا ولوي هر څه چې ورلوي د پیسو تیلې پاغه بټوا کې به ځان سره تاسو سنباله کوي. که یو کس وی چې یاره ما سره خو بټوه سره نوی زه بټوه نه استعمالوم نو زما محترم بیا سه کپړه وغیره کې بند کوي دغه یو دانه چې کوم د لومبه رزي والا کما دانه وا هغه به تاسو سه کپړه کې بند کوي که په مټ باندې تړي او که په جیب وغیره کې چرته اگدي او تړي پاغي کې بس زما عزتمندو چې تاسو سره دا 24 غنټه موجوده دغه دانه او د ځان نه به لر کوي نه. دغه رنګ زما عزتمندو چې کومه دویمه دانه د هغه سره به تاسو کوي هغه به تاسو په کچن کې یا باورچی خانه ولا تاسو وای یا منډو ولا وای یا د اور بلولو ځای ولا وای یا د پخلی ځای ولا وای. بهر حال زما عزتمندو تاسو چې ور سره ورته ارس وای خو دغه منډو کې دغه باورچی خانه کې به تاسو دویمه دانه به تاسو کې دی که په چت کې دی که په ډبي وغیرہ کې دی. دغه رنګ زما عزتمندو 3مه دانه تاسو چې کوم ځای کې پیسې کې دی په صندوق کې پیسې کې دی یا په لوح وغیرہ کې پیسې کې دی یا کالی مو کوم ځای کې پراته وي نو دغه پیسو کالو سره به تاسو دغه 3مه دانه هم کې دی. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به دومره مال او دولت تاسو ته در نصیب کی چې تاسو ورته حیران پاتې شئ. زما محترم مخ کې به تاسو خلکو نه قرض اغشتو خو چې کله تاسو دا 3 روزه وظیفه تاسو وکئ نو ان شاء الله تعالی خلکو له تاسو قرض ورکوي خلکو سره تاسو مدد کوي. نو زما محترم ډیر بهترین او مجرب وظیفه او عمل دی. ضرور تاسو په دې باندې دا وظیفه تاسو ضرور زما عزتمندو ازماو کوي آزمائش
پدې کې شرط ته زما محترمو کچره د دې وظیفې حواله سره یا د نور وظیفه نو د دې ویډیو په کمنټ کې تاسو لیکل شئ یا زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو هم رابطه کول شئ زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان